لا تحزن، د اندېښنو په ګردابونو کې د هیلو او خوښیو څرک. د عربي نړۍ د پیژندل شوي لیکوال ډاکټر عایض القرني د شاهکار اثر لا تحزن پښتو ژباړه چې استاد فرید احمد هلال کړې ده، زه حکمت آریان درته وړاندې کوم. مخه پکېږئ که څه هم له ستونزو سره په مخ کېدو خفه کېدل یوه فطري خبره ده، خو خفګان پر ځان مه لاسبری کوئ، ځکه چې پرون د غم او اندېښنه وازمایله، څه ګټه یې در ونه رسوله. په دې معنا که د چا زوی په ازموینه کې پاتې شو، نو په خفګان څه هغه بریالی شو؟ که پلار دې مړ شو او تا یې خفګان د همیشه لپاره د زړه مشغولا وګرځوله، نو آیا هغه به پرې راژوندی شي؟ پر سوداګریز تاوان خفګان دې تاوان بیرته راډکولی شي که څه؟ مخه پکېږه، ځکه پرون پر یو مصیبت خفه شوې، نن ورڅخه مصیبتونه جوړ شو. پر بېوزلتوب خفه شوې، لا دې په سر زیات کړل او لا دې دښمن پر ځان خوشحاله او په ځان پورې وخنداوه. مخه پکېږه، ځکه له خفګان سره پراخه کور، ښایسته ښځه، ستره شتمني، لوی منصب او اولادونه هم درته څه ګټه نشي در رسولی. مخه پکېږه، ځکه خفګان به درته له خوږو اوبو نه زهر، له ګلابو نه مړغونه او له باغ نه به درته دښته جوړه کړي او ژوند به دې لا پسې تریخ کړي. مخه پکېږه، په داسې حال کې چې 2 سترګې، 2 غوږونه، 2 پښې، 2 لاسونه او داسې نور بدني غړي هم لري، په بدن روغ، په جامه پټ، په سولیز چاپیریال کې ژوند کوي. بیا به نو قرآن کریم کې راځي چې ژباړه تاسې به د خپل رب کوم نعمتونه دروغ وګڼئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو څوک غمجن شي او دا دعا ووایي، نو الله تعالی به ترې غم لرې کړي او پر ځای به یې خوښي ور وبخي. د دغه حدیث راوی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وایي صحابه و عرض وکړ چې ای د الله رسوله، موږ یې زده نه کړو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هر اوریدونکی دې دغه دعا زده کړي. اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناسیت بیدک ماذا فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بكل اسم هو لك سميت بنفسك وأنزلته في كتابك أو عملته أهداء من خلقك وأسترت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. مخه پکېږه، په داسې حال کې چې پر خپل دین باور لري، د استوګنې لپاره کور لري، د خوراک څښاک لپاره خواړه او اوبه لري، په زړه پورې جامې او د ډاډمنۍ لپاره پای مخې ښځه لري، نو بیا پر څه خفه یې؟ د دردونو نعمت، درد او غم همیشه بد نه وي، بلکې کله ناکله د یو چا ښه په دردونو ګاللو کې نغښتې وي، دعاګانې او رښتینې تسبیحات او له دردونو سره ملوي. زده کوونکی د زده کړې په بهیر کې دردونه ګالي، نو هله ورڅخه عالم جوړیږي، په پیل کې سوځیږي خو په پای کې رڼا ورکوي. شاعر هم په پیل کې ربړیږي، کړیږي او د خپل زړه وینې خوري. لنډه دا چې کړاوونه ګالل یې پر یو اغیزمن ادب واړوي، نو مشاعر او زړونه په خوځښت راولي. کوم زده کوونکي چې په خپله خوښه خپل سره ژوند پیل کړی وي او د علم په پلټنه کې سختۍ نه وي ګاللې، له بحران او ستونزو سره نه وي مخ شوی، دغسې زده کوونکی همیشه تنبل او لټ وي، په علم کې هیڅ خیر او برکت نه وي. کوم شاعر چې ستونزې ونه ګالي او د زړه وینې د کاغذ پر مخ توی نه کړي، شعر او شاعري هم بې خونده وي، ځکه دغسې شاعري له زړه نه سرچینه نه اخلي، بلکې له ژبې راوتلې وي. تر دې هم په لوړه سطح مثال د هماغو لومړنیو مسلمانانو دی چې د پیغمبري دورې په شروع کې ژوند کاوه. هغوی د اوچت ایمان، پاکو زړونو، رښتینې لهجې، ژورې پوهې خاوندان وو، ځکه یې له حق سره د ملګرتیا په ډګر کې تر بل هر چا زیاتې ربړونې ګاللې وې، لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی یې په اړه فرمایي. ژباړه د مدینې اوسیدونکو او د شاوخوا بانډچیانو ته دا هیڅکله نه ښایېدله چې د الله تعالی پیغمبر یې پرېښی او په کور ناست وی او له هغه نه په بې پروایۍ سره د خپلو ځانونو په فکر کې شوي وی، ځکه چې داسې به هیڅکله نه وي چې هغوی د الله تعالی په کار کې د لوږې تندې او بدني تکلیف څه کړ وګالي او د حق د منکرانو چې کومه لاره بدې شي، هغوی پرې کوم ګام واخلي او له کوم دښمن نه چې له حق سره یې دښمني وي څه غچ واخلي او د هغه په بدل کې هغو ته یو نیک عمل ونه لیکل شي. دا باوري ده چې الله تعالی د نیکانو د خدمت حق نه ضایع کوي. پر دې سربیره نورې داسې بیلګې هم شته چې د لوړو او ژورو په ګاللو یې غوره نوښتونه رامنځته کړي دي. ژباړه خو د هغو پاڅون له سره د الله تعالی خوښ نه و، ځکه خو یې هغوی سست کړل او وویل شول چې کینئ له ناستو سره.
دلته ماته مالک بن الریب شاعر را یاد شو چې د بیلتانه دردونو غمونو ځپلی او د ژوند وروستۍ ساګانې په خوله کې وي. نوموړی د خپل ځان په مرثیه کې وایي: آیا تا ونه لیدلم چې بېلاري مې په لارموندنه بدله کړه او د ابن عفان په لښکر کې مې د کفارو پر ضد غزا وکړه. دا یوازې د الله تعالی له ورنه و چې د هغه په اطاعت د رقمتین په مقام کې خپل زامن او مال پرېښودل. دغه دردمن شاعر تر پای همداسې دردمنه قصیده ویلې چې غونی زیږوي. هغه وایس چې د خپل واز په دردونو کې ربړیږي د هغه خبرې د زړونو تل ته کېوځي، ځکه چې وازې له درده سرچینه اخیستې وي. د پوهنې لور ته ژباړه: او تا ته یې هغه څه ښودلي دي چې تا ته معلوم نه و او پر تا د الله تعالی لورینه ډیره زیاته ده. ناپوهي د ضمیر مړینه او د ژوند وژل دي چې دا د عمر تباهي ده. ژباړه: زه تا ته نصیحت کوم چې خپل ځان د ناپوهانو په څیر ونه ګرځوې. د دې برعکس له علم پرته انسان هسې مړ دی. بې علمي د مړو په څیر ژوند کول دي او علم د سترګو روښنایي او د روح غښتلتیا ده. د پوهې پر مټ انسان له خپل زړه نه تنګي لري او ډاډمني ترلاسه کولی شي. پوهه ده چې له لاسه وتلی شی بیرته انسان ته په واک کې ورکولی شي او دا هم انساني فطرت دی چې له نویو شیانو سره اشنایي پیدا کوي او د دې برعکس ناپوهي د زړه او روح سکون له منځه وړي. په ناپوهي کې نننۍ ورځ هم د پرون په څیر ده. نو که څوک نیکمرغي غواړي باید پوهه ترلاسه کړي چې نن یې له پرون سره توپیر ولري، په دې معنا چې نن یې باید تر پرونه ښه وي. د پوهې په اړه الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي: ژباړه: او دعا وکړه چې ای پروردګاره ما ته لا زیات علم راکړه. ولوله ای پیغمبره د خپل رب په نامه چې هغه پیدا کړ. همداشان رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي: ژباړه: د چا په اړه چې الله تعالی د خیر اراده وکړي نو په دین کې پوهه ورنصیب کړي. هیڅ ناپوه او په صفر کې ضرب دی پر مال، جا او جلال نه ویاړي، ځکه چې د هغه ژوند پوره نه دی. بقی بن مخلد له اندلس نه په دې نیت د بغداد لار ونیوله چې هلته به له امام احمد بن حنبل رحمه الله علیه نه د حدیثو علم زده کړي. تاسو ته ښایي معلومه وي چې د اندلس او بغداد ترمنځ څومره اوږد واټن دی. یو تیز رفتاره موټر چې ښه تیز مزل وکړي نو ایله په میاشت کې رسیدلی شي او دا د علم تږی له اندلس نه بغداد ته پلی روان شو. بغداد ته تر رسیدو وروسته پر دې پوه شو چې امام احمد بن حنبل رحمه الله د خلق القرآن مسئلې له امله په کور کې تر څار لاندې بندي دی او څوک ورسره د لیدنې کتنې حق نه لري. بقی بن مخلد وپتېله چې تر دومره مزل وروسته که له لاسته راوړنې پرته بیرته ستون شم نو دا ښه نه ده، ځکه خواري به مې بې ځایه لاړه شي. له ځان سره یې پرېکړه وکړه چې زه به یې د دروازې مخې ته کېنم تر دې چې ورسره وګورم. ډېرې شپې ورځې د امام صاحب د وره مخې ته تېرې کړې. لنډه دا چې د هغه خدمتګار راووت نو بقی بن مخلد ورته خپله کیسه وکړه چې د څه لپاره راغلی او څه غواړي. امام صاحب چې خبر شو نو په څه بهانه یې ورسره وکتل او دواړه پر دې پرېکړه هم نظر شول چې ته د سوالګر په جامه راځه، زما د کور مخې ته کېنه او خیرات غواړه، نو زه به هم د خیرات درکولو په بانه دروځم او په منډه به یو حدیث درته وایم. دواړو تر یو کال پورې همداسې کول او کال وروسته چې بقي خپل کلي ته ستون شو نو مسند بقي بن مخلد یې وکړه چې ټوله د علم نړۍ یې پرې خړوبه کړه او خپله د کتاب لیکوال به انشاءالله له ټولو دنیوي ستونزو بې پروا د جنت په باغونو کې مزې کوي. د خوښۍ ترلاسه کولو هنر. د زړه خوښي او ثبات لوی نعمت دی، ځکه چې د زړه خوښۍ ذهن ته ثبات او نفس ته ډاډمني وربخي. د دې په برکت په انسان کې د نوښت او پنځونې وړتیا راویښیږي. ویل کېږي چې سرور او خوښي لاسته راوړل یو داسې هنر دی چې زده کړې ته اړتیا لري. څوک پر دې هنر وپوهیږي چې سرور څه ډول ترلاسه کیږي او ګټه ترې څنګه اخیستل کیدای شي نو هله به د ژوند په خوږو پوه شي. په دې لړ کې تر ټولو لومړنی اصل دا دی چې انسان باید زغمناک وي. له مصیبتونو سره د مخ کېدو په صورت کې باید زغم ونه بایلي او نه له خنډونو سره د مقابلې پر مهال د دوزړتوب ښکار شي، ځکه زړه چې څومره غښتلی او پاک وي نو روح به هومره روڼ او ځواکمن وي او بیا په زغر د له ستونزو سره مقابله کولی شي. د دې برعکس د فطرت له کړکېچونو سره له مقابلې نه ډارېدل او دوه زړهتوب، رنځونو، دردونو او وهمونو ته لار جوړوي. یعنی د مصیبتونو پر مهال واویلا کول او پر وړو خبرو هیجان کېدل اندېښنې او لا ډېرې ستونزې راولاړوي. خو هغه څوک چې د غصې پر مهال له صبر او زغمه کار اخلي ټولې ستونزې په اسانه هوارېږي. کله چې یو ځوان له مرګ سره لوبې کولی شي نو د ستونزو او مصیبتونو ګالل ورته اسانه خبره وي. د سرور او خوښۍ د دښمنانو تګلاره تنګ نظري او د نورو په پرتله یوازې خپل ځان ته ارزښت ورکول دي. الله تعالی خپلو دښمنانو ته په دې ټکو کې اشاره کړې.
ژباړه هغوی ته یوازې همدې خپلو ګټو ارزښت درلود. دغه ډول لنډ فکري او ځانپالي خلک ټولې ښېګڼې په خپل ځان کې ګوري او نور ټول مخلوق یې تر سترګو کم راځي. د نورو په اړه هیڅ فکر نه کوي او نه د بل لپاره ژوند کوي، یعنی په هر څه کې خپلې ګټې په پام کې نیسي. نو موږ باید یو څه شیبې د بل لپاره هم ژوند وکړو، لږ د بل د ګټو په خاطر د خپلو ګټو قرباني ورکړو، نو هله به سوکاله او له خوښۍ ډک ژوند ولرو. د خوښۍ ترلاسه کولو یو بل هنر. د دغه هنر یو بل اصل دا دی چې خپل فکر ته واګې واچوه. خپل سره یې مه پرېږده، او که همداسې خپل سره یې پرېږدې نو د غمونو دوسیې به درته راپرانیزي او له پیدایښت نه تر ننه پورې د نهیلیو ټولې کیسې به درته وکړي. ژوب له ماضي او اندېښمن مستقبل به د مخې ته نیغ ودروي چې هغه ستا احساساتو ته په ټوله معنا ټکان ورکوي. نو خپل فکر د یوه ګټور عمل په سرته رسولو متمرکز کړه. ژباړه پر هغه الله تعالی توکل وکړه چې ژوندی دی او هیڅکله مړ کېدونکی نه دی. د همدغه هنر یو بل اصل یې دا دی چې دې نړۍ ته فقط هومره ارزښت ورکړه چې څومره ارزي. دنیا هسې له ولعب دی، نو له دې دنیا مه خړول پکار دي، ځکه چې دا د بیلتانه سکنۍ او د فجایو نسکه مور ده. دغسې صفت لرونکی شاید دومره د پام وړ کله کیدی شي. یو عربي شاعر وایي ورونو موږ په یو داسې کلي کې اوسیږو چې همیشه پکې د بیلتانه کارغه کاغ کاغ کوي. موږ په دنیا پسې ژاړو، سره له دې چې په دنیا کې راټول شوي خلک ارومرو یو له بله سره جلا شوي. ډیر هغه غټان څه شول چې پراخه خزانې یې راټولې کړې وي، نه هغوی پاتې شول او نه یې خزانې. په حدیث شریف کې راځي چې علم په تعلیم او علم په تعلیم سره منځته راځي. د ژوندانه د آدابو په ترڅ کې ویل کېږي چې خوښي او د خوښۍ لاملونه په هڅې او کوښښ سره ترلاسه کیدای شي چې بیا وروسته طبیعي بڼه خپلوي، او د دنیا ژوند یوازې د دې وړ هم نه دی چې هغه ته فقط په تریو تندي وکتل شي. یو عربي شاعر څومره ښه ویلی دي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده: د مرګ فرمان په ټول مخلوق کې جاری دی، ځکه چې دا نړۍ تلپاتې کور نه دی. دلته کله ناکله یو انسان د بل د مرګ خبر خپروي، په داسې حال کې چې خپله د خبر خپور شي. دا هم حقیقت دی چې له ژوندانه څخه ټول په ټوله د خفګان نښې او اغیز نشي لرې کولی، ځکه ژوند همداسې پیدا شوی. ژباړه په حقیقت کې موږ انسان په سختۍ کې پیدا کړی دی. موږ انسان له یوې ګډې شوي نطفې نه پیدا کړ چې هغه وازمایو. مرګ او ژوند د دې لپاره پیدا کړی چې تاسې وازمایي او وګوري چې له تاسې نه کوم یو د ډیر ښه عمل کوونکی دی، لکه د جنتیانو هغه خبره چې وایي به. ژباړه او دوی به ووایي چې شکر دی د هغه الله تعالی لپاره چې له موږ نه غم ایسته کړ. او دا د دې دلیل دی چې له ټولو غمونو اندېښنو څخه د خلاصون یوازینی کور جنت دی. فقط هلته ټول په ټول غمونه او اندېښنې پای ته رسیدلی شي. ژباړه د هغو په زړونو کې چې د یو بل په خلاف کوم خیره وي هغه به موږ ایسته کړو. ژباړه موږ ته یې قسم خوړلی چې له موږ سره به په شویو ژمنو کې خیانت نه کوي، لکه څنګه یې چې له موږ سره په بې وفایۍ هم قسم خوړلی. کله چې معامل همداسې ده، نو پوه او هوښیار سړی هغه څوک دی چې دنیا ته پر خپل ځان د واکمنۍ چانس ورنه کړي او د نړۍ غمونو او اندېښنو ته تسلیم نشي، بلکې مقابلې ته املا وتړي. مه خفه کېږه. که ته غریب یې خلک پوره وړي دي، که ته ګاډی نه لري خلک پښې نه لري، که ته له مصیبتونو سر ټکوي خلک له کلونو راهیسې په کټ پراته دي، که تا یو زوی له لاسه ورکړی خلکو ډیر زمن له لاسه ورکړي. مه خفه کېږه، ځکه ته مسلمان یې، پر الله تعالی او د هغه پر رسولانو، کتابونو، ملایکو، تقدیر او د آخرت په ورځ ایمان لري. داسې خلک شته چې دغه هر څه دروغ ګڼي. مه خفه کېږه. که ګناه در څخه شوي وي نو توبه وباسه، که د بدۍ مرتکب شوی نو استغفار ووایه، که غلطی دي کړي وي نو اصلاح یې کړه، ځکه چې د الله تعالی رحمت پراخ او د توبې دروازې پرانیسته ده. مه خفه کېږه، ځکه خفګان اعصاب کمزوري کوي او له سترګو خوبونه وړي. یو شاعر وایي څومره مصیبتونه دي چې سړی ورڅخه تنګ شي، له خلاصونه یې نه هیلی شي، سره له دې چې له الله تعالی سره یې د هواري لارې شته. پکار ده چې په دغسې حال کې انسان یوازې یو الله جل جلاله ته خپل ټول پام ورواړوي. خپلې ولولې په کابو کې ساتل. ډیره خوښي او ډیر خفګان انسان بېواکه کوي. په حدیث شریف کې راځي چې زه له دوو ناوړه چیغو څخه ژغورل شوی یم، چې یوه د خوښۍ او بله د مصیبت پر مهال د انسان له خولې وځي. ژباړه دا هر څه د دې لپاره دي چې تاسې ته که هر زیان وي چې پر هغه باندې زړه ماتې نه شئ، او څه چې الله تعالی تاسې ته درکوي په هغه ونه غوړېږئ. په حدیث شریف کې راځي چې ژباړه صبر هغه دی چې د صدمې په پیل کې وشي.
څوک چې په غم او خوښۍ کې پر خپلو احساساتو واکمن او لاسبری شو، هغه د ټیکاو، رسوخ، نیکمرغۍ او راحت مرتبه ترلاسه کړه. د دینی ښوونو غوښتنه هم دا ده چې په خوښۍ او غم دواړو کې خپل نفس په واک کې ولرئ. یعنی د خوښۍ په ترلاسه کولو د الله تعالی شکر وکاږئ، د مصیبت پر مهال د صبر او زغم لمن پرې نږدي او په داسې حالاتو کې بې واکه کېدل انسان د منځلاریتوب له کړۍ باسي. په دې اړه په حدیث شریف کې موږ ته د داسې دعا غوښتلو لارښوونه شوې چې ای الله تعالی موږ ته په غوسه او خوښۍ دواړو حالتونو کې منځلاري را په برخه کړه. څوک چې پر خپلو عواطفو او احساساتو لاسبری دی او هر یوه ته یې خپل مقام ورکړ، نو حق او حقیقت یې درک کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صحابه لپاره لویه نیکمرغي وه. زموږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم خلکو ته له الهي دعوت سره راغی، سره له دې چې دنیا یې هدف نه وه، باغونه او خزانې نه درلودې او نه په کومه لویه ماڼۍ کې اوسېده. مینوالو به یې ورسره د لوږو، تندو، لوړو او ژورو په ګاللو بیعت کاوه. پر ټولو ستونزو یې ورسره سترګې پټولې. په هر ډول ستونزمنو حالاتو کې به لکه د شپون ترې راتاویدل. د پلویان د ابو طالب په دره کې محاصره شول، د خوراک څښاک لارې پرې وتړل شوې، د صلی الله علیه و آله وسلم په خلاف شعرونه ویل کېدل، خپلو خپلوانو یې د جنگ تابعیانې ولې او د صلی الله علیه و آله وسلم په وړاندې توره کښلې جنګېدل. خو سره له دې هم پلویانو ملتیا پرې نه ښوده او نه یې ورسره په مینه کې څه کمی راغی. کافرانو پرې ډول ډول سختۍ وازمایلې، خو هغوی بیا هم له خپل محبوب سره بېکچې مینه درلوده. له کور، کلي، ښځو او بچیو نه جلا کړای شول، خو بیا هم په ټوله مینه د هغه صلی الله علیه و آله وسلم تر څنګ ودرېدل. د هغه د دعوت له امله هومره وربړول شول چې زړونه یې تر خولې راغلل، خو د هغه صلی الله علیه و آله وسلم درشل یې پرې نه ښود. ځوانان یې د تیرو تورو خلو ته وړاندې شول، خو د شاعر په وینا د تورو سیوری یې د ګلکڅونو تر سیوري کم نه دي. هماغه سمسوره ګلبڼونه دي چې زموږ په چاپیریال کې ګلونه راټوکوي. سرتیري به د اخترونو د میلو په څیر په خوښۍ د جګړې ډګر ته ورتلل، ځکه چې له هغه سره یې بېکچې مینه درلوده. یوه تن به یې له نبوي پیغام سره سترو امپراتورانو ته لیږدول کېده، سره له دې چې پوهېده به چې بیرته روغ رمټ نشي راستنېدلی، خو د هغه پیغام به یې ښه په زغرده رساوه، ځکه چې له خپل محبوب سره یې مینه درلوده. دلته د پام وړ خبره دا ده چې ولې له هغه صلی الله علیه و آله وسلم سره داسې بېکچې مینه درلوده. د هغه پر پیغمبرۍ خوښ او په تګلاره یې مین ول او په دغه لار کې ورته هر درد، ستونزه، لوړه او ژوره سوکالي ښکارېده، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته د خواخوږۍ او حق پالنې درس ورکړ. لوړ اهداف یې د صحابه مخې ته وړاندې کړل، پر خپل شفقت یې د هغوی تندې خړوبې کړې، پر خپلو خوږو خبرو یې د هغوی سینې یخې کړې، د دښمنۍ پر اورونو یې د ورورولۍ یخې اوبه ورواړولې، د هغوی وجدانونه یې راژوندي کړل او د زړونو ګل شوي څراغونه یې روښانه کړل، د هغوی له اوږو نه یې د جاهلیت درانه بارونه لرې کړل، د هغوی څټونه یې د شرک له غلامۍ نه خلاص کړل، لکه چې الله تعالی فرمایي ژباړه او ته مو د ټول مخلوق لپاره د رحمت په توګه استولی یې. ژباړه همغه ذات دی چې په امیونو کې یې پیغمبر په خپله له هغوی نه راوپاڅاوه چې هغوی ته د هغه آیتونه لولي، د هغوی ژوند سپېڅلی کوي او هغو ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي، په داسې حال کې چې له دې نه مخکې هغوی په ښکاره ګمراهۍ کې غورځېدلي ول. ژباړه او له دوی څخه هغه پیټی کوزوي چې پر دوی دروند شوی و. ژباړه ای مومنانو، د الله تعالی او د هغه د پیغمبر بلنې ته لبیک ووایئ چې کله پیغمبر تاسې ته د هغه شي په لوري بلنه درکړي چې تاسې ته ژوند بښونکی دی. ژباړه او تاسې د دوزخ پر څنډه ولاړ وئ چې هغه ورڅخه وژغورلی. درود او سلام پر هغه ستر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چې انساني نفوس او عقلونه یې د انحراف له زولنو څخه آزاد کړل او له خپلو یارانو څخه د هغوی د بېدریغه سرښندنو له امله خوښ وو. د ژوند ستړیا شاته وغورځوه. پر یوه اړخ ژوند تیرول انسان ستومانه کوي، ځکه انسان په طبیعي ډول پر یو اړخ پاتې کېدل نه خوښوي، بلکې یو او بل لور ته میلان کوي. همدا لامل دی چې الله تعالی د کائناتو په ذره ذره کې بدلون ایښی دی، لکه زمانه اوړي او مکان هم بدلون مومي. په خوراکي، څښاکي توکو او مخلوقاتو کې اختلاف دی، یعنی بېلابېل ډولونه لري. همدا شان دغه اختلاف په شپه او ورځ کې شته، چې شپه تیاره او ورځ روښانه ده. په غرونو کې هم شته چې ځینې لوغړن خو ځینې تک شنه او سمسور دي. په انسانانو کې هم توپیر په ډاګه دی. تاسو وینئ چې څه سره، سپین او څه تور دي.
همدا شان په اوبو کې هم تودې یخې خوږې او ترخې شته چې د خپله اختلاف ښیي او الله تعالی دغه اختلاف د خپل ربوبیت نښه بولي، لکه چې الله تعالی فرمایي ژباړه د دغه مچۍ له خېټې نه په بېلابېلو رنګونو یو شربت راوځي. ژباړه د کجورو ونې دي چې له هغوی نه ځینې یې وستوي دي او ځینې غبرګي. ژباړه او د خون او انارو ونې پیدا کړي دي چې د هغوی میوې په رنګ سره ورته او په خوند کې بیلې وي. ژباړه په غرونو کې هم سپینې سرې او تکې تورې لیکې موندل کیږي چې بېلابېل رنګونه یې وي. ژباړه دا د زمانې خوږې ترخې دي چې موږ یې د خلکو ترمنځ اړو. بني اسرائیلو په مستمر ډول د ډېر ښه خوړو له خوړلو څخه زړه توري وانګېرله، نو وی ویل چې ژباړه موږ پر همدا یو ډول خوړو صبر نشو کولی. مامون رشید به د لوست لپاره بېلابېلې لارې چارې کارولې، یعنی کله به یې په ناستې، کله په ولاړې او کله به یې په روانه لوست کوه. ویل به یې چې نفس ستومانه کیږي. الله تعالی فرمایي ژباړه هغه کسان چې الله تعالی په ولاړه، په ناسته او په اړخونو باندې په پرتو یادوي. همداشان که څوک عبادتونو ته ځیر شي نو په عبادت کې به هم ګڼ ډولونه وویني، په دې معنا چې ځینې اعمال قلبي او قولي وي، ځینې عملی او مالی وي، لکه لمونځ، روژه، زکات، حج، جهاد، په لمانځه کې قیام، رکوع، سجده، جلسه، قومه او داسې نور. که څوک غواړي چې تل خوښ او تازه اوسي باید د خپل ژوند چارې پر ډولونو وویشي. اندېښنه مه کوه، مه خفه کېږه، ځکه ستا رب فرمایي ژباړه آیا موږ ستا سینه نه ده پراخه کړې؟ او دا د هر څه لپاره ده چې حق پال د سمې لارې لاروی او د رڼا پلټونکی وي. دغه راز فرمایي ژباړه آیا نو هغه څوک چې الله تعالی د هغه سینه د اسلام لپاره پرانستله او هغه د خپل رب خواته په یوه رڼا باندې روان دی، د هغه چا په څیر کیدای شي چې له دغو خبرو نه یې څه درس وانخیست؟ تباهي ده د هغو خلکو لپاره چې زړونه د الله تعالی په نصیحت سره لا زیات سخت شول، هغوی په ښکاره ګمراهۍ کې غورځېدلي دي. ژباړه نو دا حقیقت دی چاته چې الله تعالی د لارښوونې اراده وکړي د هغه سینه د اسلام لپاره پرانیزي. هر هغه څوک ویلی شي چې زړه د الله تعالی پر نصرت ډاډمن وي. الله تعالی فرمایي ژباړه هماغه کسان چې خلکو ورته وویل چې دغه خلک ستاسې پر ضد راټول شوي دي، له دوی څخه وډار شئ، نو الله تعالی د دوی ایمان لا پسې زیات او پیاوړی کړه. ویل چې حسبنا الله ونعم الوکیل. ژباړه زموږ لپاره الله تعالی بس دی او هماغه ډیر ښه کارساز دی. ژباړه ای پیغمبره ستا لپاره او ستا مؤمنانو پیروانو لپاره خو یوازې الله تعالی کافي دی. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. ژباړه پر هغه الله تعالی توکل وکړه چې ژوندی دی او هیڅکله مړ کېدونکی نه دی. مه خفه کېږه، داسې وانګېره ګواکې ته فقط یوه ورځ ژوند لري، نو د یوې ورځې لپاره مه خفه کېږه، ځکه په حدیث شریف کې راغلی دی چې کله چې د سبا کړ نو د بیګا انتظار مه کوه، او که د بیګا کړ نو د سبا انتظار مه کوه. په دې لړ کې یو شاعر وایي تیر لاړ تیر شو، هیلې خو ورکې خبرې دي، ستا لپاره رښتونی وخت هماغه دی چې ته پکې قرار لري. چینایي متل دی چې وایي پله ته تر رسېدو له مخه پر پله مه تېرېږه. له سلفو نه یو تن وایي ای انسانه ته 3 ورځې لري، یوه دې پرونۍ ورځ چې هغه لاړه تیره شوه، ستا سبانۍ ورځ چې لا نه ده راغلې، او درېیمه دې نننۍ ورځ ده چې په دې کې باید له الله تعالی څخه وویریږي. د الله جل جلاله پر لورینو وویاړه. آیا الله تعالی ستا سینه نه ده پراخه کړې؟ ته یې له غمونو څخه نه یې ساتلی او تا ته یې نیکمرغي نه ده دربښلي؟ هو ولې نه؟ الله تعالی فرمایي ژباړه ای پیغمبره هغو بندگانو ته مې ووایه کومو کسانو چې پر خپلو ځانونو تیری کړی دی چې د الله تعالی له رحمته نه ناهیلي کیږئ. په یقیني ډول الله تعالی ټول ګناهونه بخي، هغه بخښونکی او مهربان دی. دا چې الله تعالی د اسراف کوونکو په اړه دومره درنې لورینې اعلان کړي او زیری ورکوي، نو د هغو خلکو په اړه څه اټکل کوئ چې په ګناهونو کې اسراف خو لا څه چې له سره یې ګناه نه وي کړې. بیا هم د الله تعالی په دې وینا خوښ شه او نیکمرغي ترلاسه کړه چې فرمایي ژباړه او هغه کسان چې کله کومه د شرم ناروا چاره ورڅخه صادریږي یا کله د کومې ګناه په کولو هغوی پر خپل ځان ظلم کوي، نو ورسره جوخت الله تعالی وریادیږي او له هغه څخه د خپلو ګناهونو بښنه غواړي، ځکه چې له الله تعالی نه پرته بل څوک دی چې ګناهونه وبښلی شي، او هغوی له پوهې او ادراک سره په خپلو کړنو ټینګار نه کوي. او د الله تعالی دا وینا چې ژباړه که څوک بد عمل وکړي یا پر خپل ځان ظلم وکړي او تر هغه وروسته له الله تعالی څخه بښنه وغواړي، نو الله تعالی به بخښونکی او رحیم ومومي. او همداشان د الله تعالی دا وینا
ژباړه که تاسې له هغو سترو ګناهونو څخه ډډه وکړئ چې تاسې ورڅخه منع کیږئ نو ستاسې واړه ګناهونه به موږ له حسابه وغورځوو او تاسې به د عزت ځای ته ننباسو. همداشان فرمایي ژباړه که هغوی دا لار غوره کړې وای چې کله پر خپلو ځانونو ظلم کولی نو تا ته راتلی او له الله تعالی نه یې بښنه غوښتلی او پیغمبر هم ورته د بښنې غوښتنه کولی نو شک نشته چې الله تعالی به یې بښونکی او رحیم کوونکی موندلی وای. په بل ځای کې فرمایي ژباړه البته چا چې توبه وایستله او ایمان یې راوړ او ښه عمل یې وکړ بیا سم روان شو د هغه لپاره زه ډېر بښونکی یم. موسی علیه السلام یو سړی وواژه او ویل ژباړه ای زما پروردګاره ما پر خپل ځان ظلم وکړ ما ته بښنه وکړه نو الله تعالی هغه ته بښنه وکړه. هغه ښه بښونکی او خورا مهربان دی. د داود علیه السلام د توبې په اړه فرمایي بیا موږ هغه ته دغه هر څه وبښل او دی زموږ په وړاندې خورا د ښې مرتبې او مقام خاوند دی. رحیم او کریم الله تعالی هغو کسانو ته چې خپله بښنه او لورینه عرضه کړي چې د تسلیس عقیده لري لکه چې فرمایي ژباړه هغه خلک په یقیني توګه کافر شول چې وی ویل الله تعالی په دریو کې یو دی په داسې حال کې چې پرته له الله هیڅ کوم بل الله نشته. که دا خلک له خپلو دغو ویناو څخه منع نشي نو له هغوی څخه چې هر څوک کافر شوي دي هغوی ته به دردناک عذاب ورکړل شي. نو آیا دوی الله تعالی ته توبه نه باسي او له هغه نه بښنه نه غواړي؟ الله تعالی ډیر بښونکی او رحم کوونکی دی. د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په قدسی حدیث کې له الله تعالی څخه نقل کړی فرمایي ای بنی آدمه په هر حالت کې دې له ما څخه د مغفرت غوښتنه کړې هیله دې څرګنده کړې ما درته بښنه کړې او کومه پروا مې نه ده کړې. ای انسانه که ستا ګناهونه تر اسمان پورې هم ورسیږي او بیا ته له ما څخه بښنه وغواړې نو زه به درته بښنه وکړم او پروا به یې هم ونه کړم. ای انسانه که ته د یوې نړۍ په اندازه هم ګناه وکړې او بیا ما ته د بښنې په هیله راوګرځې خو چې له ما سره دې څه شرک نه وي نیولی نو زه به هم تا ته د یوې نړۍ په اندازه بښنه وکړم. دغه راز پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الله تعالی د شپې لخوا د بښنې لاس غوړوي چې د ورځې ګناهګار توبه وباسي. دغه راز د ورځې د شپې د ګناهګارو لپاره چې د شپې ګناهګار توبه وباسي او دغه لړۍ به ان تر قیامته پورې غځېدلې وي. په قدسی حدیث کې راځي چې الله تعالی فرمایي تاسې که شپه او ورځ ګناهونه وکړئ او بیا ماته د توبې په هیله راوګرځئ نو زه به هم تاسې ته بښنه وکړم. دغه راز فرمایي قسم زما د ځان پر واکمن چې که تاسې د ګناهونو د ارتکاب په صورت کې الله تعالی ته ور ونه ګرځئ نو الله تعالی به یو بل قوم او ولس رامنځته کړي چې ګناهونه به کوي او بیا له الله تعالی څخه بښنه غواړي او الله تعالی به ورته بښنه کوي. دغه راز فرمایي که تاسې ګناهونه ونه کړئ نو وویریږئ تر ګناه سخت او غټ کار به وکړئ او هغه تکبر دی. دغه راز فرمایي ژباړه ټول انسانان خطاکاران دي خو غوره خطاکاران هماغه خلک دي چې توبه وباسي. دغه راز فرمایي الله تعالی د هغه بنده پر توبه ډیر خوښیږي چې له خوړو او اوبو بار اوښه ترې په صحرا کې نادرکه شي دی په لټون پسې ښه لالهانده او ستومانه شي لنډه دا چې له مندوی نه هیلی شي او قرار ویده شي. کله چې راپورته شي نو اوښه یې له اوبو او خوړو سره ورته ولاړه وي او دی بیا د ډیرې خوښۍ له امله داسې وایي ای الله تعالی زه ستا رب او ته زما بنده یې یعنی له خوښۍ نه یې خوله خطا شي. دغه راز فرمایي ژباړه که یو بنده ووایي چې ای الله تعالی ما ته زما ګناه وبښه ځکه چې تر تا پرته بل څوک ګناه نشي بښلی نو الله تعالی تعجب کوي چې زما بنده پر دې پوه دی چې له ما پرته بل څوک د ګناهونو بښونکی نشته.